زابل کې 400 مجاهدین تر 9 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد ولایت چارواکي وایي چې دغو سرتیرو تعقیدوي او لومړني زده کړې ورکول شوې دي. فارغ شوي مجاهدین بیا خوښ دي چې د زده کړې زمینه ورته برابره شوې ده. بشپړ حال د اسمت الله قایل په راپور کې. زابل ولایت د امنیه قومندانۍ او پوهنې ریاست په ګډه همکارۍ 400 تنه مجاهدین د لیک او لوست زده کړو څخه د 9 میاشتو په موده کې فارغ شول. د مسؤلینو په وینا چې دغه مجاهدینو ته د لیک او لوست ترڅنګ په عقیدوي برخه کې هم کافي زده کړې ورکړل شوې د خپلو هیوادوالو لپاره په پوره مېړانه سره خدمت کوي. باید د خپل وخت موقع الله تعالی موږ ته راکړی نو دغه ازادي باید موږ تاسې د الله تعالی په نعمتو د شکرانو په شکر باندې ولمانځو. په دې نه چې اوس موږ تاسې دا وخت عبث تېر کړو. مجاهد مخکې دغه دشمن سره چې ظاهري دشمن و د اسلام د قرآن د دین غربیانو داسې مقابله وکړه، اوس هغه چې یو پټ دشمن دی یا چې جهل دی ناپوهي ده دغه سره مقابله کوي. پر همدې مهال فارغ شوي مجاهدین هم پر زده کړو باندې خوښي ښیي او وایي چې دوی اوس کولی شي چې په ډېره ښه توګه د خپلو ولسونو خدمت وکړي. دلته خو مخکې زموږ مشکلات ډېر وو، اوس هم شکر الحمدلله چې په دې زده کړو موږ ډېر ښه زده کړله. حتی په چک پوینټو باندې که څه مو شان دره وو د سکرې لیسنس هر څه باندې پوهېږو. نو شکر الحمدلله ډېر هر څه موږ دلته زده کړو په دې 9 میاشتې درس. مجاهدین ډېر وو چې بېسواده ول، اوس الحمدلله الله لره دې حمد وي. ټول کوم مجاهدین چې دا درسونه ویلي دي هغه اوس ټول کولی شي په هر څه باندې پوه شي. د یادونې وړ ده چې د زابل امنیه قومندانۍ سرتیري اوس د پخوا په پرتله منظم شوي او زابلیان ورڅخه راضي دي. د ریاست له وزارت دفتر ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال قاري عبدالستار سعید د محصلینو په فراغت غونډه کې